شي. فاصله هم اوږده ده مانه مزل هم نه کېږي، فاصله هم اوږده ده مانه مزل هم نه کېږي، د زړه طاقت هم غواړي تش په توکل هم نه کېږي. او ګراني خدا ولې بیا هم مسلماني ده آخر، ګراني خدا ولې بیا هم مسلماني ده آخر، دا څنګه دي دندې چې د سر په بدل هم نه کېږي. ډېرې محترمې زیبا افریدی بیبي ته خاص ته چې راشي د پروګرام په اړه او د خپل تنظیم په اړه باندې یو څو خبرې راسره شریکېږي. محترمه زیبا افریدی بیبي. چې سفر یې تل د مینې سفارت دی، چې سفر یې تل د مینې سفارت دی، زه د هغې قافلې نماینده یم. یو بل شعر د بصیر صاحب د خپل تنظیم لپاره چې زما هم په هغه کلي کې قیام دی، زما هم په هغه کلي کې قیام دی، محبت چې چېرته عمر لا بدنام دی. په دې شعرونو سره زه بصیر بیدار ستوري صاحب راغواړم چې د ګلونو په نوم خاره بختوره بختوره، د ګلونو په نوم خاره بختوره بختوره، په ښایست باندې ودان یې د مینو پېښوره. بصیر بیدار ستوري ته بلنه ورکوم چې راشي. ډېره مننه. نن چون د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت باندې دغه غونډه را جوړه شوې ده د خویندو د ادبي لښکر لخوا نه، نو زه د خپل غزل نه تېرېږم. زما یو دوست دی امان الله نصرت صاحب، هغه راته یو نظم راستولی د ښځو په باره کې، هغه درسره شریکوم. ښځه ژوند دی، ښځه مینه، ښځه ژوند دی، ښځه مینه او ښځه مور د ګلورینه، ښځه مینه د وفا ده، ښځه مینه د وفا ده او ښځه رنګ، ښځه ځلا ده، ښځه حسن او ښکلا ده، ښځه نور، ښځه رڼا ده، ښځه خور ده نازنینه، ښځه مور د ګلورینه، ښځه خور ده نازنینه، ښځه مور د ګلورینه، ښځه پت، ښځه عزت دی، ښځه ننګ، ښځه غیرت دی، ښځه پت، ښځه عزت دی، ښځه ننګ، ښځه غیرت دی، د رڼا د رحمتونو ښځه ژوند دی، محبت دی، د سپوږمۍ په شان حسینه ښځه مور ده ګلورینه، ښځه شمع د وختونو د مشال د ماښامونو، رڼاګانې ورسره دي د ښایست او د رنګونو، رڼاګانې ورسره دي د ښایست او د رنګونو، په زړه پاکه په زړه سپینه ښځه مور ده ګلورینه، ورکوي د بدن وینه ښځه مور د ګلورینه، دا نړۍ پرې د ودانه، دنیا ټوله پرې روښانه، د روزنې مدرسه ده په بچیو مهربانه، ورکوي د بدن وینه ښځه مور د ګلورینه. تل ځلیږي تورو شپو کې لکه ستوري ماښامونه، دا د ژوند خوږو ملګري په سړو او په تودو کې، نعمتونو کې شیرینه ښځه مور د ګلورینه، بې له ښځې توره شپه وي د وختونو ډیوه مړه وي، بې له ښځې توره شپه وي د وختونو ډیوه مړه وي، د امید نغمه خاموشه ژوند نصرته سره لمبه وي، د زړګو دنیا غمګینه ښځه مور د ګلورینه، ښځه مور د ګلورینه. ډېره مننه. زه یو غزل ستاسو په وړاندې پیش کوم. نو غزل هم چې کوم دی د هغې د لیک بنیاد چې کوم دی ښځه وي، یعنې ښځه صنف نازک دی او شاعر چې لیکل کوي نو په ښځه یې کوي، او د غزل تعریف هم دا دی چې ښځو سره خبرې کول. نو زه دا خپل دا غزل د ټولو ښځو ته ډیډیکیټ کوم. مطلب دا پر هر بسه راټولوم چې د ګنډلو نه دی، پر هر بسه راټولوم چې د ګنډلو نه دی، ستا هېرول د زهر بوټ دی چې د څکلو نه دی، پر هر بسه راټولوم چې د ګنډلو نه دی، ستا هېرول د زهر بوټ دی چې د څکلو نه دی. نک به وچو نو بغیر هغه نه ګزاره کوي. وخت څه دی یاره، یا محشر دی او یا غږ د محشر، وخت څه دی یاره، یا محشر دی او یا غږ د محشر، وخت نه تیریږي دغه وخت نور د زغملو نه دی،
او وزما خدایا دې وطن باندې مې څه شوي دي وزما خدایا دې وطن باندې مې څه شوي دي دا په هوا کې چې کوم بوی دی د سنځلو نه دی او وخته سینه کې د زړه نشته چې ماین شي بچا وخته سینه کې د زړه نشته چې ماین شي بچا وخته په ښکلي دې څه وکړل د کتلو نه دی او اخري مقدار دا منګله خلک دا په زړه نه په پیسه لګوي منګله خلک دا په زړه نه په پیسه لګوي دا داسې چیز بایللی دی چې د بایللو نه دی ډېره مننه منګله خلک دا په زړه نه په پیسه لګوي دا داسې چیز بایللی دی چې د بایللو نه دی او پر هر به څه راټولوم چې د ګنډلو نه دی ستا هېرول د زهرو ډوب دی چې د سترګو نه اخیستی دی موږ هم پکې ځان له کوره اخیستی دی او دوی خو د بارودو د درزا په زور موږ نه د مارغانو شور اخیستی دی ستاسو ډېره زیاته مننه او د دې نه وروستو خپله ډېرې محترمې خور سیما افریدۍ بیبي ته بلنه ده چې راشي او خپل کلام د موږ سره شریک کړي ډېره زیاته مننه به خیان د ادبي لښکر خال باندې د خیان د ټول وروڼو ته یو نظم وړوکې شانتې ډالۍ وي خیان دې چې کښېني نو د رور په صفت نه مړېږي خیان دې چې کښېني نو د رور په صفت نه مړېږي ځکه چې دا رشته ده هر قسمه ریانه پاکه خو کاش که ورور هم مینه ورکړي خیر که دومره نه وي خو کاش که ورور هم مینه ورکړي خیر که دومره نه وي د دې په نیمه دې وي مونږ ترې ګیله نه کوو ورور مې پښتون دی او پښتو اجازت نه ورکوي ورور مې پښتون دی او پښتو اجازت نه ورکوي زما لالا هم مسلمان دی په اسلام مین دی خو که خبره په جایداد کې بیا د خور راشي نو وایي ما ته مې پښتو اجازت نه راکوي مننه بیا په اسلام شاته شي پښتو مخې ته ډال جوړ شي بیا اسلام شاته شي پښتو مخې ته ډال جوړ شي تسبو له ټک ورکړي او سم ترې ګودلال جوړ شي خور په سوره کې ورکړي رور یې چې سړی مړ کړي خور په سوره کې ورکړي رور یې چې سړی مړ کړي بیا قرباني ورکړي سړی لکه څاروی مړ کړي او منم ټول به داسې نه وي ولې ډېر داسې وي منم ټول به داسې نه وي ولې ډېر داسې دي چېرته اسلام او پښتو دواړه مخامخ چې راشي ورته پښتو کې چې فایده وي نو پښتو اخلي سوچه پښتون شي ترېنه ځمکه په دوکو اخلي مننه سیما کلاره بشم نور به پرې سر نه خوږوم سیما کلاره بشم نور به پرې سر نه خوږوم الله دې ټول رونه خوشحال او سلامته ساتي خیان دې به ټول عمر پښتو ساتي او پت په ساتي خیان دې به ټول عمر پښتو ساتي او پت په ساتي ډېره مننه د دې نه پس زه ډېر ګران قدردان محترم فضل مومند صاحب ته بلنه ورکوم په دې شعر راغواړم چې فاصلو مو پیدا کړې دا سودا ده فاصلو مو پیدا کړې دا سودا ده په ګوګل کې ځکه جوړه مې درزا ده پښتانه راویښوه د پښتو ننګله پښتانه راویښوه د پښتو ننګله پښتني سندرې وایه پښتونخوا ده ډېر ګران محترم فضل مومند صاحب زنانه یا په زیبا کې چې کوم هغه ګاډز کوم دغه موجود وو او د واده نه مخکې هغې چې کوم د شاهین افریدی په نوم باندې پټه شاعري به کوله او د واده نه پس هغه شاعري بیا دې راښکاره کړه خپل دین چاته به درخو چاته لیلا ښکاري ما ته خو زما مینه زیبا ښکاري او څنګه یې د زړه له کوره وباسم څومره زوروره پکې دا ښکاري دا څه شعرونه وو ښه رابشم خپل صدر صاحب څه شعرونه وویل ښه انځورګر ستاسو وړاندې ځکه نه یو تصویر خو راله جوړ کړه انځورګره ځکه نه یو تصویر خو راله جوړ کړه انځورګره او سور رنګ زما د خاورې پکې خور کړه انځورګره او کینوس د دې کچه دیوال په خوا کې سره کېده برشونه او رنګونه د سنبال په خوا کې کېده
او د پورې کور په ور کې د یو جونه راښکاره ده د پورې کور په ور کې یو جونه راښکاره ده زړه شان دروازه باندې د ټاټ یوه ټوټه ده او د نجونې مخ نیم پټ او نیم ښکاره دی تصویر جوړ کا نجونې مخ نیم پټ او نیم ښکاره دی تصویر جوړ کا یو کس ټوپک په لاس ورته ولاړ دی انځورګره یو کس ټوپک په لاس ورته ولاړ دی انځورګره د زلفو یې وحشت او یو پټکې د لویه ږیره او شپېلۍ نه د ټوپکې لوګي خیږي انځورګره شپېلۍ نه د ټوپکې لوګي خیږي انځورګره دا څوک دی د کوم ځای دی دغه نجونه ده حیرانه دا څوک دی د کوم ځای دی دغه نجونه ده حیرانه د کوم وطن نه راغلو دا د کوم وطن بلا ده یو څو ګټې مرمۍ دي د ملا نه را چاپېره او دا نجونه لس کلنه ده په ویره کې راګېره دا نجونه لس کلنه ده په ویره کې راګېره یو کس په ځمکه پروت دی په سرو وینو کې لت پت دی خدای خبر چې څوک دی او موندلې شهادت دی د وینې رنګ یې خاورو کې لت تت دی انځورګره د سرو رنګونو رنګ دی ولې تت دی انځورګره دا څوک دی چې مخ ته تربوزک دی انځورګره دا څوک دی چې بې نومه بې درک دی انځورګره دا څوک دی چې له خپله کوره ورک دی انځورګره نو دا څوک دی چې په خپل زړه باندې کلک دی انځورګره یو داسې تصویر جوړ د دې منظر کا انځورګره هر کس ورته حیران ده هر در کا انځورګره یو داسې تصویر جوړ کړه چې انسان په ویره اخته شي یو داسې تصویر جوړ کړه چې نړۍ ورته پوهه شي بسم الله الرحمن الرحیم د صدر صاحب په اجازه باندې اول زه تاسو ته د میرمنو یو غزل دغه پیش کوم د حیا پردې صادر یما میرمن یما د حیا پردې صادر یما میرمن یما د مینې سمندر یما میرمن یما پزړه کې می جذبې د محبت لرم د تور شپې سحر یما میرمن یما مننه جی پزړه کې می جذبې د محبت لرم د تور شپې سحر یما میرمن یما د هر چا د کور عزت یما ناموس یما د هر چا د کور عزت یما ناموس یما د هر چا د کاله ور یما میرمن یما او مینا محبت زړه کې جاګیر لرم ناسته په دوتر یما میرمن یما مننه چې مننه ډیره مننه پرورو کراله وخت زخمونه وګنډل بیا هم پر هر یما میرمن یما او رسمونه خپل غیږه کې ګرځو مزه ساتندو یا د کلچر یما میرمن یما ډیره مننه جی زهري زماني په مخ وهلې يم جوبل بزګر یما میرمن یما او د جبو محافظه يم دنیا مني ښکار لکه د انوار یما میرمن یما او کلور یما قهور او مور رشته مې ده قدردان یم خبر یما میرمن یما او ټپه یما غزل یم د هر چا د لیک خاپیره د هر نظر یما میرمن یما ټپه یما غزل یم د هر چا د لیک خاپیره د هر نظر یما میرمن یما ډیره مننه بس برلی خیر نیمه کالو
خد خودتن جمده خد دیوه کالو خد خودتن جمده خد حیات خد عیدت د هر وطن جمده په خد لاس اوچتول بې غیرتي یادېږي په خد لاس اوچتول بې غیرتي یادېږي د ښځې حق نه ورکول خو دوزخي یادېږي ښځه هغه چې هر څوک په نوم د ترور پېژني ښځه هغه چې هر څوک په نوم د ترور پېژني ښځه هغه چې هوښیاران یې لکه خور پېژني ښځه هغه چې هر څوک په نوم د ترور پېژني ښځه هغه چې هوښیاران یې لکه خور پېژني څوک چې د بل د مور او خور د قدر خیال ساتي څوک چې د بل د مور او خور د قدر خیال ساتي د دوی د کور عزت به پاک رب ذوالجلال ساتي څوک چې د بل د مور او خور د قدر خیال ساتي نه توجه نشته څوک چې د بل د مور او خور د قدر خیال ساتي د دوی د کور عزت به پاک رب ذوالجلال ساتي او په زوړ تاریخ کې ورکه شوی ګل علیه ته سلام په زوړ تاریخ کې ورکه شوی ګل علیه ته سلام د پښتنې خاورې توزنې مل علیه ته سلام په زوړ تاریخ کې ورکه شوی ګل علیه ته سلام د پښتنې خاورې توزنې مل علیه ته سلام له خپله سره چې قربان شوله کیسه یاده شوه له خپله سره چې قربان شوله کیسه یاده شوه د الجزایر هغه پیغله جمیله یاده شوه له خپله سره چې قربان شوله کیسه یاده شوه د الجزایر هغه پیغله جمیله یاده شوه او مینه دې ښه ده حقیقي مینه دې هېره نه شي مینه دې ښه ده حقیقي مینه دې هېره نه شي محبتونه به د مور د خپله لاندې ګورئ مینه دې ښه ده حقیقي مینه دې هېره نه شي محبتونه به د مور د خپله لاندې ګورې او ته د ښایسته جنت ګټلو پسې چرته ګرځې ته د ښایسته جنت ګټلو پسې چرته ګرځې دا جنتونه به د مور د خپله لاندې ګورې او زما د خال پښتنو خویندو زړونه ښکته نه کړې زما د خال پښتنو خویندو زړونه ښکته نه کړې ستاسو د حق خبره هر ځای کې کولی شمه چې په نړۍ کې مې د خویندو ژبې بندې ساتي چې په نړۍ کې مې د خویندو ژبې بندې ساتي زه یو شاعر یم خیالي یم څنګه غلی شم سو آغاز پکې د مینې سرود نشي په ولې سبا د محفل مجلس د زړه تود نشي او چرته لپې لپې اوښکې چرته صبر چرته لپې لپې اوښکې چرته صبر تیمم واهه په غاړه درود نشي د عبدالحمید بابا محمد په دغه شعرونو باندې اختر ننګیال صاحب ته ډېر په احترام سره بلنه ده چې راشي او خپل کلام مو سره شریک کړي محترم اختر ننګیال صاحب ستاسو په دروند استقبال د صدر صاحب او د مشرانو په اجازه د غزل شعرونه دي چې نوه پر اختیار سره نوه پر اختیار سره نوه ته چې نه وې نو دنیا را سره نوه او چې خندا وه نو چاپېره مې خندا وه چې خندا وه نو چاپېره مې خندا وه چې ژړا وه نو ژړا را سره نه وه مننه چې خندا وه نو چاپېره مې خندا وه چې ژړا وه نو ژړا را سره نه وه او چې ډیوه مې نه لرله په کاله کې چې ډیوه مې نه لرله په کاله کې خود به یره د هوا را سره نه وه چې ډیوه مې نه لرله په کاله کې خود به یره د هوا را سره نه وه او ما یې مخ لکه کتاب غوندې لوستلو که هر څومره به ګویا را سره نه وه او د راتلو او نه راتلو مې وه په زړه کې بله هېڅ یوه سودا را سره نه وه او مکتره چې د چا حسن مې ستایلو خو ننګیاله د لفظونو ملګرتیا را سره نه وه ډېره مننه ډېره مهرباني عقل احساس کړه رانه لرې بیا چې هر څه کوې توان رانه واخله د خبرې
بیا چې هر څه کوي او د دې شعور سره د وران جهان زغملی نشم پرېکړه زما د خیال وزرې بیا چې هر څه کوي. محترم تراب شینواري ورته بلنه ده چې راشي او موږ سره د خپل کلام شریک کړي. تراب شینواري: کور به آباد نه کړي په ټول عمر کې هغه سړی، کور به آباد نه کړي په ټول عمر کې هغه سړی چې ورانوي د بل چا کور په مکمله توګه او خواښې یې ځي رازېدېدل نه د واده نه مخکې بیا یې دښمنه وي انګور په مکمله توګه. مننه. خو ځان ترېنه وساته وبال دی د خدای روی منه، ځان ترېنه وساته وبال دی د خدای روی منه او د وخت فتنو خپور کړی جال دی د خدای روی منه او ستا د راتلو لارې څارمه خیر دی راشه که نه هر لمحه ښایي جوړ کال دی د خدای روی منه. کار د کارغه او سترګو رب باندې یقین مه کوه، هندوانو رسم نیول فال دی د خدای روی منه او راته ویلې ورانې نه کړې خفه کېږم پرې، راته ویلې ورانې نه کړې خفه کېږم پرې زما په غونډه زنه خال دی د خدای روی منه او کردار دې ښه کړه چې انجام یې وروستو ښه راوځي، کردار دې ښه کړه چې انجام یې وروستو ښه راوځي او ژوند مو د فصل په مثال دی د خدای روی ومنه او د کلي منځ بیره ونه وهئ خشاک لپاره، د کلي منځ بیره ونه وهئ خشاک لپاره مونږ اچولی پکې ټال دی د خدای روی ومنه. مننه. د کلي منځ بیره ونه وهئ خشاک لپاره مونږ اچولی پکې ټال دی د خدای روی ومنه او تراب خپلې مورنۍ ژبې خدمت پرې وکړه تا سره فن ډېر د کمال دی د خدای روی ومنه. مننه. د توجه نه ډېره مننه. هغه د ډاکټر صبا خان خور عادي راشي موږ سره خپل ښکلی کلام شعر کړي په دغه شعر سره چې تازغي کره زما او د ګل مینځ کې، تازغي کره زما او د ګل مینځ کې زه په ځمکه قدم نږدم هسې نږدم. ډاکټر صبا خان: ما په خپل ځان باندې په خپله دغه کار کړی دی، ما په خپل ځان باندې په خپله دغه کار کړی دی لکه منصور مې جون په سر بره د دار کړی دی او په زړه مې څومره دي زخمونه تا ته څه ووایم، په زړه مې څومره دي زخمونه تا ته څه ووایم، هر چا د خپل وس مطابق په خپل گزار کړی دی او دا چې په لاسو مې پولې وینې دا هسې نه دي، دا چې په لاسو مې پولې وینې دا هسې نه دي لکه کوهکن مې د یو غر سره روزګار کړی دی او زما ګناه د بغاوت و معاف کېدو خو نه وه، زما ګناه و بغاوت د معاف کېدو خو نه وه، ما د ظالم مخکې د ظلم نه انکار کړی دی او وخت چې راګرځي نه نو څه له هغه خلک معاف کړم، وخت چې راګرځي نه نو څه له هغه خلک معاف کړم چا چې د خپلې برخې ظلم وار په وار کړی دی او فطرت کې ظلم د سړو دی د ازله شامل، د سړو د معافۍ سره فطرت کې ظلم د سړو دی له ازله شامل، تل په ټوپک یې د معصومو مرغو ښکار کړی دی او دا ستا ګناه نه وه قصور زما د خپل زړګي و، دا ستا ګناه نه وه قصور زما د خپل زړګي و، سره د عقله مې په تا باندې اعتبار کړی دی دا ستا ګناه نه وه قصور زما د خپل زړګي و، سره د عقله مې په تا باندې اعتبار کړی دی او دا حوصله خو بس سبا له خدای ورکړې وه چې په تورو شپو کې چې رڼا له یې پرچار کړی دی. اوس مې ونیوله لاره شنه د مینې وا به نه وړم که مې دم په لاره ځي، خاوندان د تاج و تخت هم په تعظیم شي، خاوندان چې د قلم په لاره ځي. ډېر محترم نګهت نایاب بیبي ته بلنه ده چې راشي او خپل کلام را سره شریک کړي. محترمه نګهت نایاب. بسم الله السمیع العلیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. راتلونکو میلمنو ته هرکلی صدر صاحب زما د نظم عنوان دی ښځه د صبر حبانیه. ښځه چې د ژوند د اننګو د سر غازه ده، ښځه چې د ژوند د اننګو د سر غازه ده، ښځه اخري اسماني سود دی او تحفه ده،
ښځه چې هم مور د تقدس د احترام دی ښځه چې هم مور د تقدس د احترام دی لخبو کې جنت د احترام یې لوی مقام دی او ښځه د ازل پتار نغمه د محبت ته ښځه د ازل پتار نغمه د محبت ته ښځه د سپرلي د باد وږمه د نزاکت ته ښځه د سپرلي د باد وږمه د نزاکت ته او ښځه چې د مینې د اسرار پیژنګلو ده ښځه چې د مینې د اسرار پیژنګلو ده ښځه د ژوندون د نوبهار پیژنګلو ده او ښځه چې چمن د کائنات په تازه تر دی ښځه چې چمن د کائنات په تازه تر دی ښځه د ښایست په حقیقت باندې باور دی ښځه چې د صبر او د زغم حمالیه ده ښځه چې د صبر او د زغم حمالیه ده او ښځه چې د مینې او کرم حمالیه ده او ښځه چې هم وینځه د غلامه د ملکه ده ښځه چې هم وینځه د غلامه د ملکه ده ښځه د هر دور د تضاد یوه حصه ده او ښځه د مغرب په نزد عزت ته مشغوله ده ښځه د مغرب په نزد عزت ته مشغوله ده ښځه د اسلام په نزد د ژوند د کور حیا ده ښځه مننه جی ښځه د مغرب په نزد عزت ته مشغوله ده ښځه د اسلام په نزد د ژوند د کور حیا ده او ښځه د وفا او عجزه حسین صادر دی ښځه د وفا او عجزه حسین صادر دی ښځه د غافل انسانیت تور زنجیر دی ښځه د وفا او عجزه حسین صادر دی ښځه د غافل انسانیت تور زنجیر دی او ښځه نایاب د جمال د تندین ور دی ښځه نایاب د جمال د تندین ور دی ښځه د دې ستړي زندګۍ د سر صادر دی مننه جی یو بل ښځه پښتنه یم لوی مې د پړونې پکې پټه د ترخپو یمه لوی مې د پړونې پکې پټه د ترخپو یمه او نه یم پنجابی نه پیرنګی ټوله پښتو یمه او زه خپلو همزولو کې لګېدلې په ګولو یمه زه خپلو همزولو کې لګېدلې په ګولو یمه زه پښتنه پیغله د بابا جګه شمله یمه او ښځه پښتنه یمه زه په هر میدان کې یم ولاړه د ظلمو سره زه په هر سیمه جنګېدلې جنګیالو سره ما دې تلحس کړي بیرغونه ملاله یمه اما درون سحر زیر راوړي د نغمه یمه ښځه پښتنه یمه او زه د صنم خور یم د کلثوم د ستړي حال یمه زه د صنم خور یم د کلثوم د ستړي حال یمه زه د ناز پرور د قافلې بله ډیوه یمه او خویندو مننه جی زه د صنم خور یم د کلثوم د ستړي حال یمه زه د ناز پرور د قافلې بله ډیوه یمه خویندو د لښکر ته زر اغلې پدرنه یمه او زار شمه قربان شم په خپل پت او قام پوره یمه ښځه پښتنه یمه ننګ پت او وفا مې د جامه په تن پوره یمه ځکه د ادب او د پښتو د سر شمله یمه او زه د خپل ماما عبدالسبحان وړه ورزه یمه او زه نګهت نایاب د صحت مننه جی زه د خپل ماما عبدالسبحان وړه ورزه یمه زه نګهت نایاب درون سحر تازه وږمه یمه ښځه پښتنه یمه